افغانستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته حقیقت نه لري. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ ویان قاري عبید الله عابدي ملي ټلویزیون ته دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په سرحداتو کې د طالبانو او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته رد کړې او په دې تړاو یې د ځینو سرچینو راپورونه په بنسټ وبلل. له دې وړاندې ځینې رسنۍ راپورونه ورکړي چې ګواکې افغانستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته منځته شوې. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.